السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حامدا لرب العالمين ومصليا لمن هو سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الآية. نخست خوشمند هستم که از همکارای رسانه‌ای خود که پروگرام انشالله در مختصر وقت ختام خواهیم بخشید یک کمی حوصله افزایی کنین. به اجازه علما، شیخ صاحب ها، اساتذه و بزرگوارا و ژورنالیست های محترم کشور، نماینده ویژه رسانه ها، تشریف آوری همه شما را خیر مقدم میگوییم. اینک هم مختصرا نتیجه کنفرانس را خدمت شما عرض می‌داریم، بعداً کنفرانس را به ختام خواهیم بخشید. امارت اسلامی افغانستان چنانه که در جریان هستین، بعد از حاکم شدنشان چیزی کم 3 سال میگذرد. الحمدلله قاطعیت، رهبریت سالم، مبارزه بسیار قاطع و جدی علیه مواد مخدر. متاسفانه که یک پدیده شومی که از اداره قبلی به وراثت به ما رسیده، خیلی از هموطنان ما آسیب دیده. با وجود از اینکه عواید میلیون ها و میلیاردها دلار را مصرف کردن، ولی باز هم به جایی که محدود شوه و کوتاه شوه دیگه هم توسعه پیدا کرد. ولی امارت اسلامی افغانستان همون قاطعیتی که داشت، فرمان شیخ صاحب را انشالله جدیدا تکرار خواهیم کرد. وزارت امور داخله یک مبارزه بسیار جدی را روی کار گرفت که امروز همه جامعه جهانی، سازمان‌های جهانی که در این راستا تحقیق میکنن، امروز معترف است که مواد مخدر در عرصه کم و امکانات کم بدون همکاری جامعه ملل، سازمان‌ها و کشورها. نکته بسیار جالب است که از این استیج میخوایم به ملت شریک کنم. همیشه ما جلسات با سازمان‌های جهانی، کشورهای همسایه و سایر کشورها داشتیم. با وجود از اینکه تعهد کردن که ما همکاری میکنیم، متاسفانه هیچ همکاری نبود. ولی امارت اسلامی افغانستان دار و مدار خود را، اکثر بودجه خود را، بودجه بعضی معادن را صرف ازی کرد که معتادین ختم شود، این پدیده شوم را کاملا جدی مبارزه صورت بگیره و در نتیجه استراتژی دراز مدت 4 ساله وزارت امور داخله به خصوص در قسمت مبارزه با مواد مخدر انشاءالله که این پدیده شوم به صفر خواهد رسید. اینک هم نتیجه کنفرانس را خدمت شما عرض می داریم. هیئتی که امروز خدمت شما حاضر است متشکل از ادارات مختلف، نماینده ویژه ستر محکمه جناب شیخ عبدالصمد و سایر نماینده وزارت صحت عامه به رهبری وزارت امور داخله که همیشه اینجا حضور داره. در محضر اینا چقدر مواد مخدری که از انواع مختلف مایع و جامد بوده، امروز ما انشالله تحت نظارت هیئتی که اینجا حضور داره انشالله حریق خواهیم کرد. الحمدلله پلیس مرکزی مبارزه با مواد مخدر بعد از فتح که نتیجتا مجموعاً 3057.905 کیلوگرم نوع جامد مواد مخدر و به 22,513 لیتر نوع مائع مواد مخدر که شامل تریاک، هیروئین، چرس، تابلت‌ها، شیشه و سایر اشیاء نشاور و مشروبات الکلی که جمع‌آوری شده بعد از فیصله ستر محکمه انشالله تحت نظارت همی هیئت حریق خواهد شد. اینک هم وس هم ده مشرتابه ده شیخ صاحب حفظه الله فرمان یو ځل بیا تکرارو، موږ په صفت د مسئولین بیا تعهد تکرارو او قاطعیت او قاطعانه دریځ د تاسو ته وړاندې کوو او تاسو په صفت د مخاطبین ټول به تعهد وکړو څنګه چې علما دلته بیان کړل د دې موضوع اهمیت اسلام کې. دا اوس فرمان شیخ صاحب صادر کړی دی د اسلام نه ماخذ دی. یا ایها الذین آمنوا انما الرجس، د آیت ټول تشریح او تفسیر محدثین علما تاسو خدمت ته وړاندې کړل. دغه تعهد به بیا کوو انشاءالله چې دغه شوم پدیده چې د تیر ادارې نه موږ ته پاتې سوی دی، متاسفانه ډېرې هیوادوال تقریبا په حدود د 15 میلیونه چې 3.4 نه واخله تر 15.10 میلیونه خلک چې معتاد دي، انشاءالله ټول به په جدید ډول مبارزه وکړو او دا به انشاءالله صفر ته رسوو.
ټولو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د دغه فرمان د صدور د نیټې څخه وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول ممنوع دی. تر دې وروسته به هیڅوک پر خپلو ځمکو باندې کوکنار نه کري. که هر چا کوکنار کرل نو کښت به یې له منځه وړل کیږي او په خپله د شرعي چلند سره مخ کیږي. همدارنګه په ټول هیواد کې د نشهیي موادو د ټولو ډولونو څخه لکه شراب، هیروین، شیشه، تابلیتکا، چرس او نورو ټولو نشهیي موادو نشه کوونکو اشیاو استعمال، انتقال، خرڅلاو، تجارت، واردات، صادرات او د نشهیي توکو د تولید کارخونې ممنوع دی. که هر چا د دغه فرمان د حکمونو څخه سرغړونه وکړه د اسلامي امارت عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي او سخت به مجازات شي د شرعي اصولو په رڼا کې. دغه هم د شیخ صاحب فرمانو بغیر د کوم امتیاز، بغیر د نړیوالو همکارۍ دغه فرمان صادر شوی دی او د اسلامي امارت د حاکمیت نه تر دې دمه پورې ښه قاطع مبارزه شوی دی، ښه سالم مدیریت شوی دی. همیشه موږ نړیوال رسنۍ سره خبرې کوو، هغوی حیران دي چې تاسو په کم وخت کې او په کم امکاناتو سره څومره د پدیده صفر ته نږدې شوی دی او الحمدلله ښه مبارزه شوی دی او نه صادرات کیږي نه واردات کیږي، ترافیک مکمل ممنوع دی. انشاءالله چې په دې برخه کې نه تنها مسؤلین، موږ ډېرې داسې ولایتونه لرو چې خلک په خپله تعهد کړی دي، مشران راټول شوی دي چې انشاءالله په دې کلي کې څوک حق نه لري چې دغه نشهیي توکي دې وکري. انشاءالله د ټولو په تعهد سره دغه صفر ته رسیږي او دغه هم د تاسو د ټولو په نتیجه کې الحمدلله خاصتا زموږ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت او همدارنګه د دغه برخې مسؤلین یا پولیس ټول الحمدلله رئیس دلته حضور لري، ښه قاطع مبارزه شوی دی الحمدلله. او انشاءالله چې هغه ستراتیژي چې زموږ اوږدمهال 4 کلن دي د هغه په پلي کولو سره انشاءالله امید دی چې صفر ته ورسیږي، البته تاسو په همکارۍ سره انشاءالله.